الکفر كلهم ملت واحده، ټول کفر یو دین دی، یو مذهب دی. کافر سړی چرې د مسلمان دوست کې دی نشي چر. او بیا انګريز او هغه پلیت قوم، هغه رذیل قوم، د دوی د لاسه خو زمونږ بیړۍ غر کې دي. نن په پاکستان کې وګوره چې څومره مذهبي فرقه وارانه فسادونه دي، څومره اختلافي جنجالونه دي، دا ټول پیرنګیانو جوړ کړي. دا د پیرنګیانو سازش په هر شکل کې خپل جنټان را پریخیو، او دا تمام فساد چې په ملک کې تاسو وګورئ دا پیرنګیانو کړی. ای په خپل مشن کې کامیاب شو. هر سړی له په خپل ځای کې شکرانه رسیدا، هر څه چاله به لنګر ته رسیدا، چاله به محراب ته رسیدا. جی دسم شي یو ایجنټ فدی په خبر زما د سترګو د وړاندې په جنگ عظیم کې علما را جمع کړل. علما وراشي زما پلار مړ دی، هغه پسې می ختم کړي. پوهیږئ په خبره؟ پلار می مړ دی، هغه پسې می ختم کړي. ملایان خو ساده و، غیراله چې څو وخت دعای کوله، کیمرامین ورته کینولې، فوټو یې وېستو. چې فوټو یې وېستو، هغه وخت کې انګريز ډیپټي کمشنر، هغه فوټو یوړو ډیپټي کمشنر ته ورکو چې دا مستاسو د پاره دعا وکړه چې الله انګريزان کامیاب کړي. وګوره دا ټول علما لاسونه یې چت کړي دي او دعا کوي. انګريز ولا پیسې مې سیور زما د سترګو د وړاندې هغه سړی بیا لیونی شو. و مولا لیونی شو، او دسې لیونی شو چې په لاره بتلو غلو متیازي به په لنګو بیا ده، او دا غې نه هغه مړ شو. زما عزیزانو کم کرتوتونه دي چې مونږ نه دي کړي د دنیا د مفاد د پاره او د دنیا د لالچ د پاره. انګريز د پاره مونږ دا کارونه کړي، علما هم راجمع کړي او په دوام کړي، فوټو وروړي چې دا تاسو د پاره مې او باندې دا کړي چې راشي بلار پسې مې خیرات کړي دې دعا ورته. زما عزیزانو عرض مې داو دا د خپل سترګو چې شمدید قصه درته کوم. دا بیا لیونی شو، غول متیازي به په خپو بيده او دا غې هغه مردار. دا د انګريز سازش شو، رنگ کې رنگ د ملکند غزا کې د انګريز سازش کم کردار ادا کړ. د ترمزو د اجي صاحب په غزا کې مومندو باندې چوا پاغي کې انګريزانو زمون خلکو په لاس کم کردارونه ادا کړ. ترمزو اجي صاحب یو انتهایی مجاهد انسان، ډېر لوی مجاهد. هغه تاریخ درته نه بیانو، خو هغه سره یو طالب په دې غزا د مومندو غزا کې شهید شوی. شپږ میاشتې پس ورپسې کلیوال راله چې جی وباسي یې کلی ته وي. صاحب ورته وی مې وباسي، ګوره وینا وباسي وځي چې ورغلی چې قبر پرانیسته ده او تختې را لري کړي، په سود به خلکو له پیسې ورکولې. خلک ورته سود مکوا، بیړه دې غر کشا غر کا بشه، ایمان بدر نه لاړ شي. هغه به ورته پاپریدای جبا کې وی چې ایمان خره وره کاپریدی در کې ناس دی، هغه په ایمان خره وره خو ارمان د دنیا گئے. ایمان خره وره معنی خروارونه، بارونا ایمان ویلے بارونا ډیری خو ارمان د دنیا گئے. پیسو خبره کوي، ایمان ډیری دی. زمونږ مالک کې یو اجي پاگل به ورته مونږ وي مونږ نه کول. ما ورته چې इनको माल जालिम नमाज पढ़ो, मुला जनाजा न पढ़सिया। मां तो हुई कि तेरे आर मुला 2 रुपए दे टट्टू, मां तो तेरे आर मुला 2 रुपए दे टट्टू, 2 रुपए दे सांस वल्ला मेरे 3 जनाजे पढ़ छोड़। खबर है दरोग न था कड़ी
वल्ला चल खुद चिडेर में तंग को मात वही चोए गल सुन अले वने बंदे गल सुन मामला जनाजे का नहींगा मामला अल्लाह दे नाल मुलाकात तनु किसने खुदा दा एटकलरक ते बाबू बढ़ाया है कि तू मेरा रिकॉर्ड बढ़ा से तो अल्लाह मनु पेश करसी तू अपनी जान दा गम कर खुदा दी कसमें तेरे 8 लखा मुला दोजख जासन ते 8.5 लखा लफंगे जन्नत जासन चर्स बैम्स कर सोच रहा है कि खबर टिक गई